عمر بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ ډیر زیات حیران قتل چې دا د خرغو د غړمبیږي دا ولی غړمبیږي ولک عمر دی ندی راغی دا داسې ولاړ دی او داسې د ابي جهل سر ډیر غټ تک سور سړیو چې بروانو تابور کې داسې مکشلې داسې تکبر غرور عمر معشوم دی لګ عمر دی دی راغی غړمبیږي دا سپی په شان ته ګولډان سپی چې غړمبیږي دا عمر وړو کې دې سو تر اتاو شو پلار نه تپوس کی دا ولې داسې کوي زبچ یزا تپوس مکوا وې زه خو به تپوس کوم عمر وې زه به تپوس کوم ګوري دا بدر ته ولې راغله سوچ اوسو کوي خاص صحابه ونه قرباني ور کړو قربانی غواړي اسلام ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله چا چې ځانونه خرڅ کړل د الله رضا واغستا ورته وی دا عمر بچي د سو یا بي جهل د پلار نه تپوس کی پلار اخواتي خوا ګوري بچی ته په سر باندې لاس کی خودو وی بچي غله شاس ويما کله چې بچي پلار رواني دي ورته راتاو شو تب میں کدا دو 25 کالو ظلمه ورته وی اے ابو جهلا زما دي د خدای په ذات قسم وی د سورز به الله راولي نن چې تا په بلال کم ستم کړي نن چې تا په عمار کم ستم کړي نن چې تا سمیه شهید کړه اے ابو جهلا د سورز براشي ستا په غاړه کې بمنګ پړې اچولې او جهنم ته بدرا کاګو ابي جهل باندې لړزراغلا بالکل تبي اونیولو په منډلار خزته وي ما خدا سے خبره چانه اورېدلې نو بس غصه می کنټرول کړه بیګاله بد عمر د خاندان سره خبرې کوم دا هغه عمر دی لار ورته وی بچي بار موزه سعد ورته وی ور بار موزه ابي جهل لعين دې پتا باندې بظلمو کی اپچا پروان نساتی عمر ورته وی کتا سي زئی کنه زئی زخ رسول الله تزما رسول الله تزما نمستا مکب کاردا وپلارا نمستا خاندان پکار دے وپلارا بیگا تا خلق روانی کی زد رسول اللہ کلی تزمان اے سوانانو قربانی پکار دا نن موتا تد مدرسی دا پارا یو بوری اغسطل گران دی او پا موبیل کے 1100-1200 نیٹ دا پارا پیکج کو کنکو آئے ہائے تب امراضی رسول اللہ مبارک تب ولار او غم داده جنن داسې وخت دی چې چانده درکې هغه شور نه کوي چې نه درکې هغه ډېر شور کوي چې دا نه درکې کنه هغه در پسې بیا لګوي چې وای داسې مال جمع کو داسې مال جمع کو هو خدایا که داسې مال جمع کېدل تا به خپل زړه چاودلې والله کې دې پرې خودلې خو تا ته پته ده چې دا د الزام دور دی او الزامونه لګوا الله تبارک قیامت کې سوې د خدای د وړاندې به الله ته ودرېږي دا الزامات چې نن زموږ امت کې خلق لګي دا الزامات به د رسول الله په دور کې منافقانو لګول یاد ساتئ یو عثماني عادت دی یو د عبد الله ابن ابي ابن سلول عادت دی یاد ساتئ د عثمان په عادت چې لاړل الله هغوی ته سوی من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله او چې د عبد الله ابن ابي ابن سلول په قدم لاړل سره د منزلو الله جهنم ته وغورځول ان المنافقين هم الكاذبون الله وی د دې په دې خبرو مودو کېګا یاد ساتئ نن مسلمان اعتراض کوي نن مسلمان اعتراض کوي نن اسلام ته مونږه داسې نه وایو چې ربا په ما څه لازم دي زه د مور په خېټه کې مسلمان پیدا کړم کله چې د مور غېږې ته رالم زما مور دردونو کې وه زما مور په تکلیفونو کې وه زما تره ته وایي زما ماما ته وایي زما پلار ته وایي زما سره چې کومه زنانه راغلې هغې ته وایي هله زر زر دله په غوږ کې اذان وکړه څه ورته وکړه اذان ورته وکړه تاله غوږ کې اذان وکړو اے مؤمنه
د مور پغې کې مسلمان وي شکر وباسا لک تاریخ د صحابه ګورا عمر لاړو چیرته لاړو مدینه منوره ته 2 کاله ووري فورن د بدر غزا راغلا نو عمر ولې راغدا ما چا تپوس کړو چې دا عمر رضی الله عنه دومره لګ عمر دی نه قران شریف ویلو دا خبره یاد ساتي ګور نه صلات تسبیح موس کړو نه 15 وخته د رسول الله سره امامت باندې دغه وخت کې موس کړی دی مکه مکرمه کې زړه کې الله انقلاب د ایمان راوستو دته حب رسول وی صلی الله علیه وسلم دته ایمان وی دته عقیده وی رسول الله مبارک چې اعلان کو نو دا عمر تپوس کی مور نه تپوس کی دا ذکر راځي اوس ووري اے ګرانې مورې رسول الله چیرته روان دی سادرور می چیرته روان دی خلق ولی صفونه صفونه کیږي ورته وی اے بچړیا بدر ته روان دی موري بدر کی زمکه باندې لانجدا زمکه باندې جګړه دا نن بچیا الت بدر ته روان دی د مشرکانو سره مقابله دا ورته وی اے ګرانې مورې دارته وایا خیر دے زما خو وړو کې عمر دے لګ عمر اے ګرانې مورې دارته وې چا بي جهل برازي کنا اور تو اے بچیا بي جهل خو سردار دے اخو د ټولو سردار دے غیمم هغه جوړه کړي دا هغه لعین په تکبر کې راغله هغه مغرور په غرور کې راغله دی ورته واه واه ټول وای اته چې کله کله وي بغای سو مولوی سوي توجه تاسو لري توجه اوس دا واه د چاو د عمر د چاو د چاو د چاو عمر وی واه واه دا د قران الفاظ دی ها او مقرؤ کتابیا دیبا اعلان کی مومنان با اعلان کی ہو زما عمل نامہ او گوری سمرا مزیدار رہاو مقرؤ کتابیا پختو کی ہوئی واہ واہ مور ورتا ہوئی بچیا تو علی واہ واہ کے اے مور انشاءاللہ زبا زما او دا ابی جہل مرگ بگورما چی خیل کوا رسول اللہ ما شمان نبوزی دا دو کونو سردار پا ما شمانو باندی شفقت کئی عمر وی مورے چانا خود پٹ لارا تل ندا سنگ چی دا مکینا پا پٹ راغ لما اے گران مورے دا مدینی منوری نبا پا پٹ بدر تزمان پا پٹ بزم بدر تمورے و عمیرہ نن سترګې را پورته کا تا خو د محبوب په مینه باندې کوم قرباني ورکړه بدر میدان ته لاړو نور واقعه می بیان کړي وا د بدر په میدان کې یوازې عمر نه دی یو بل نوجوان بچی دی حارث نامه ده د سراقه بچی دی انصاری صحابي دی دی ورته مخې ته راغی اے حارثه کوم ځای نه راغلی ورته وی چوپ شه حل مه وایه ته خو بلا به مخکار راغلی زه خو په خدای قسم دې په بل لار راغلی ما ته د صد پار راغلی حارث ورته وی اے د کاکا بچوړیا هغه به مهاجر ته سوال جواب راکې سبه ورته دل وجداوا چې کله مهاجرین رال د مدینه منورې انصارو د چا یو باغ دی دو باغ دی یو مهاجر تا یوی ځان ته ایثار کو د چا دو بیبیان دي یوی له طلاق ورکو هغه مهاجر ته پنی کاکا یوی ځان له پر خدا رونو کې ځان سره شریک کړل مال کې ځان سره شریک کړل دی ورته اې د کاکا بچړیا پام کو چې رسول الله زما आवाज وا نوري څنګه دلته ولاړی اے حارثه څنګه ولاړی اے د سراقه بچی څنګه ولاړې اے د انصار د قبیلی د سردار بچوړي څنګه ولاړې ورته وی عزت زینا د غشو د چلیدو ما چې په دشمن د رسول الله باندې مسلمانان څنګه غشي وره هغه نقشه ذهن کې برابروم تور څنګه وری هغه نقشه جوړو مزان تا هغه د جنگ تعلیم حاصلو ما او زما د تر بچی راغلی چې کله هغه شهید شي زبا داغی تور راوالم او جنگ بور باندی شروع کما کلا یو کانے راو آخلی
کله بل کاڼی راواخلي حارث ورته داسې ولاړ دی ورته وی ای عمیره ورور دې درته وښیم سعد ورته وی ماته ورور مه ښیه ماته معلوم دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د عریش د سفر نه یو صحابي رالیږي ورته وی لاړ شي هغلته دوه ماشومان ولاړ دي یو ماله د سراقه زوی ښکاري یو د سراقه زوی د حارثه خو ګردونه یې مخ خړ کړی دی او بل ماته ښکاري عمیر د سعد ورور دی دا بالعاص زوی دی هغه راولی الله اکبر کبیره نن زمونږه سارش نشو ظلمو ته ای ظلمو خیل کوي د مور او پلار نافرمانی مکوئ اے ظلمو گناہ والا کار مکوئ اے ظلمو با ادب جوړ شي اے ظلمو پیسې عبس ملګوئ اے ظلمو د ځوانۍ خیل ساتئ عزیزانو یاد ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی را روان دي حارث بن سراقه داسې ولیدل چې والله دا ما پسې راغی داسې نظر کې واغستو په داسې بل طرف راتاو شو او ورته آواز کوي اے حارث اے د سراقه زویه ودرېږه دی ورته هغې ځای نه آواز کوي اشارې سره ورته وي د الله د رضا دپاره زمو د جنت په منځ کې لږ مزل پاتې دی پرې مې ده ما مبوزه ما هلته بوزه ما ته انتظار کوه عزیزانو حارث د ډېر لږ عمر خاوند دی په منډه د جنګ میدان ته روان دی خپل د خاندان نږدې رشته دار دی هغه ته ورغی ورته وی ما ته توره راکړه او ورته وی چپ شه واپس لاړ شه زه لا ژوندی ما موږ ته مور دا ویلي چې جنګ په میدان کې با توره چاته نه ورکوئ اے بچیا چې کله شهید شم به مې توره واخلا کله چې حارث بن سراقه داسې روانېږي هغې خوا نه یو ظالم ولیدو چې دا ماشوم په دومره جذبه راغلی دی هغې ځای نه غشی راتېر کو دی په مرۍ کې ولګېدو کله په مرۍ کې لګېږي اواز کوي الله اکبر د دوکونو سردار مبارک طرف ته زمنه د هغه به زړه را باندې ودرېږي یو صحابي غېږ کې نیولی دی حارثه ورته په ډېرو سلګو کې اواز کوي زما زخمونه د رسول الله نه پټ کا پرېږده ما دلته خاورې را باندې انبار کا زما په وینو باندې زما معشوقه مه دردوه ما دلته پرېږده او ورته وي یا حارثه رسول الله مبارک میں اشاره کوي زر زری ما تراولی حارثه زخمی حالات کې لاړو رسول الله مبارک میں غېږ کې ونیولو دننه سوري ته واچو ورته وي اے حارثه انتظار دې ونه کړلو اے حارثه لږ انتظار به دې کړی وی اے حارثه ډېره جلدي دې وکړله حارثه رضی الله تعالی عنه ورته وی زما مور او پلار تا نه قربان شه الله نه وغواړه چې دوو خبرو طاقت الله راکړي ورته وکړه دوه خبرې وایي کاش چې الله عمر را کړی څه دې پې کړی وی یا حارثه ټول مې ستا نه قربان کړی وی او کاش الله مال لا کړی وی څه دې پې کړی وی یا حارثه ټول مې تا نه قربان کړی وی محبوبه زه به شهید یم زه به جنتي یم او حارث بچیت جنتی رضی اللہ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون داڑم بے شہید دے و معشومانو کی چې په سفر د رسول الله کی پروت او کله محبوب مبارک مخداسی کی چې کله حضور پاک دے دغه نه اوزی د سفر نه دی ورته مخ راتاو کی دا کرامت ده او معجزه د رسول الله دا عزیزانو یاد ساتئ حارثه رضی الله عنه د صد پاره ځواني قربان کړه د اسلام د پاره نن زمونږ اسلام نه قرباني ورکړي او نه قرباني ته تیاریو درخواست مې داده چې بچو له تعلیم ورکړي یو خود ادب دروازه بالکل بند ده زمونږ زدا نوم تحدیث بالنعمت وم الحمدلله د الله نه ډېر شکر گزارم
ما ته ډاکټر صاحب ول مولوی صاحب ته کنه راځي خبري ما ولي وی چې تراش ستا بچی دغه نه راخته شي به ودرېږي دله تکلیف دی مال بچی سمله ما راخته کېږي په دومره حالاتو کې چې زلار شم نو غلان دی ودرېږي بیا هم زوتم چې مکوا دا زما کمال نه دی په خدای قسم دی ما د خپل استاد قبر ته پیزار ته توجه نه ورکړي نور ته ورغلم خپيب لخپي ورغلم خو د استاد قبر ته مې پیزار نه دی وړي ما استاد ته الحمدلله داسې دنګ نه دی لیدلی زه د خدای نه دومره راضیم درې ځلې زما د بچی بارک رسول الله مبارک دیو شیخ الحدیث خوب تراغله الحمدلله دا تاسو له سوال کوم د بچو تربیت خډه روکي لوی سلطانان ته جوړ کړي چې جازونه جوړ کړي اټم بم جوړ کړي خو چې بچي می عقیده د اهل سنت والجماعت وساتي عقیده خراب نشي نن ډېر مدرسې دي ډېر فارغان دي ډېر فاضلان دي خو یاد ساتي عقیده د خلقونه خطا ده عقیدی باندې سیلاب راغله نن ادب ته خلق شرک وای ادب لسوي سوي عمر مور راغله اوس ګوري دا د توام د بدر میدان دی عمر مور راغله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د بدر میدان نه لاړو د بدر میدان نه مدینه منوره د صحابه لاړو د عمر مور راغله خان دی وستا چې د الله سکالو بچي تا تخپي ورپي او روغ رمړ په خندا در نه لاړ شي او به خبر د جنازي در تراشي دا ګوره سم معمولی خبره نه ده په منبر منګنا سو داسې تکړه تکړه لګیو قسم په خدای د سړی زړه بالکل کار پری دي ما ته بل اوس په معمولی خبره وکړه د شپې هسپتال ته ورسولم معمولی خبره راته ډاکټر وکړه زړه را باندې ډچکار اغلا پرې وتلم د هسپتال ته ورسول دا یاد ساتي اولاد فتنه ده مونږ یو خدای د عمر د مور په شان دې زړه را نصیب مور د عمر راغله سترګې ډکې ډکې دي اوخ کې روانې دي خو خله خان دي سترګې خو اختیار کې نه مور د مؤمنانو عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه ورته ورغله ځان سره کېنوله یا ام عمر محبوب مبارک دنه ناس سے سور دی وی لبیک و سعدیک یا رسول الله یو درخواست میرا وړد مور د عمر ایمان مور د سعد ایمان اے د الله حبیب ما یو پیغام را وړد ډیر خبر نکوم تال تکلیف رسیدلې ده جنگ د بدر په میدان کې استا خاندان نا ډیر ګلان شهیدان شوی دي زما یو درخواست ساده سده موري اې د عمر موري وایا ورته وی درخواست می داد چې د عمر په شهادت باندې ترازی وی خوشاله وی کنا ورته وی اې د عمر موري ز خوشاله ما ورته یا رسول الله د بدر میدان نرا روان وی ما ته خوش خبره نه ملو شولې یو خوش خبری پکې دا چې یو خوا کوردستا ده او بل خوا زما د عمر بچوړي ده سبحان الله زروان شما اغه کور تا ور زما او ما ول دا د عمر کور ده دا زما د بچی کور ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تارا تول خوب کې چې اې د عمر مورې د عمر په شهادت صبر وکړو نو الله رب العالمین بتا تم کور زما خوا کی در نصیب کی زما د خدای په ذات قسم وی دا خو یو عمر دې چې لاړو یو سعد دې بلزوی هغه بم لاړ شي خو اې د الله حبیبا کاش کې ما ته الله سل زامن را کړې وې او سلواړه مستا په سنت قربان کړې وې جبرائیل امین راضی مور د ساعت تا مور د عمر تا د جنت زیره ورکا